هغه ورځ راتلونکې ده. هو، هغه ورځ راتلونکې ده چې د غیبي نړۍ پردې لرې او ستا د سترګو په وړاندې راښکاره شي. ملک الموت له هیبتناکه څېرې سره ستا د روح اخیستلو لپاره حاضر شي. هو، د هغې لحظې په اړه هم فکر وکړه چې ستا سترګې د تل لپاره پټې شي. ستا نږدې خپلوان ستا بې روحه جسد په اوږو کړي، غسل درکړي او د هدیرې په لور دې یوسي. په هغه ورځ چې ته به په خپل وجود هیڅ اختیار ونه لرې. په هغه ورځ به تا، ستا مور، پلار، ورونه، خویندې، خپلوان، دوستان، حتی ستا اولادونه او میرمن چې په هره سخته کې به در سره وو، بلکل یوازې پرېږدي. حتی ستا له جسد او قبر نه به په ویره کې وي. وروسته له هغې چې په تا خاورې واړوي، ټول به درته د رحمت او مغفرت دعا وکړي او یو یو به درنه روان شي. کرار کرار به دې ټول هیر کړي او داسې وخت به راشي چې هیڅ انسان به نه درپسې ژاړي. یوازې ته او ستا اعمال به وي. د خپل اعمالو مطابق یا خو به د اور لمبې وګورې او یا به شنه او ښایسته باغونه. وای د هغو په حال چې ژوند یې د الله تعالی په نافرمانۍ کې تیر کړی وي، او خوښي دې وي د هغو په حال چې د الله تعالی د رضا پرته یې د هیڅ چا پروا نه وي ساتلي. رښتیا په هغه ورځ به ته رب ته څه ځواب ورکوې چې ستا د وجود هر غړی ستا په خلاف ګواهي ورکړي. هره ګناه دې در په یاد کړی شي او له حیا او شرم نه اوبه شي. هو ورور او خورې، هغه ورځ راتلونکې ده. مرګ حتمي راتلونکی دی او هغه ورځ به د دنیا هر طبیب ستا له علاج څخه عاجز وي. نه به هم ستا د کورنۍ او دوستانو ژړا او فریاد تا ته څه فایده وکړي. مسلمان ورور او خورې راویښ شه او د خیر په کارونو کې بیړه وکړه. قرآن د دغه تیارو لپاره رڼا ده. لمونځ د دغو سختو وختونو ملګری دی. صدقه ورکړه، ولو که یوه خرما هم وي. خلکو سره نیک اخلاق او ښه تعامل کوه. که 100 کاله او حتی 1000 کاله هم په دې دنیا کې ژوند وکړې، بیا هم مرګ راتلونکی او انسان فنا کېدونکی دی. ای غافل انسان، اوس هم وخت لرې تر څو خپل رب ته ور وګرځې او ستا او د الله جل جلاله ترمنځ دغه ستره فاصله یوازې او یوازې په یوې سجدې ختمه کړې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.